مونه دوستانو، خدای دې کې د دې روزي ورستي شپې ورځې شي در باندې تېرې سي، دعاګانو کې مه هېروئ. زه خو پکې ډېره سخته ناجوړه تبه او زکام، خدای دې تاسو ساتي. نو بیا هم اختر ته تیاری باید ونیسو او د کمکی اختر نو بیا څوک به ستا میاشت روزې ونیسي نو هغوی ته د اختر واقعا ډېر خوندور وي. نو ما هم یو څه ځینې خواږه پاخه کړي دي، چې یو هم پکې همدغه مالګینې کلچې دي چې تاسې وینئ. نو راځئ ووینئ چې دا ما په څه طریقې باندې جوړې دي، راسره واوسئ. 800 ګرامه وړو لپاره مې 2 هګۍ، 1 پیاله مستې او 50 ګرامه کوچ، 1 قاشق هم مالګه او 1 قاشق هم بیکن پودر د چای خوري او 1 پیاله هم غوړي 100 ګرامه د غوړي مې البته سره کړل. خو که مو چېرته مستې غوړې نه وي، غوړي بیا اضافه نورم غواړي، ما وروسته نورم ور واچول، مستې مې غوړې نه وې چې ومې لیدله. دوستانو ځینو تاسو ګلاب جامن، رسملایي او یوې خورکۍ هم د کیک د کریم د جوړولو طریقه غوښتې وه، حتما یې انشاءالله ورته جوړومه. نو تاسو د ما دا بعضې ویډیوګانې په یوټیوب کې هم تعقیبولی شئ. البته مستې مې چې ولیدلې غوړې نه ولې، نو ما وویل چې ما بیا ورته غوړي نورم ور واچول. 2 ملاقې غوړي چې 1 ملاقه ما چې کله کتلې ده 50 ګرامه کېږي، نو 100 ګرامه مې غوړي بیا نور هم پسې ور واچول، البته سره کړي. چې هغه پیالې باندې 1 پیاله نور. بیا چې مې ټوله اوړه مې سره ګډ کړل، لانده مې کړل، تقریبا داسې د 1.5 ساعت په مخه مې پرېښودل. په همدې پیالې مې یعنې 1 پیاله ډکه غوړي نور ور واچول. 1.5 ساعت په مخه مې استراحت ورکړو او پس له هغه مې بیا جوړ کړل. او چې دا جوړوم یې دلته په سر باندې یو کاغذ که پرې واچوئ، نو هغه غوړي په دې اشکز باندې نشنلیږي، درته اسانه کېږي. شاوخوا یې دا رقم پرې کومه، لږ منظم کومه او دغه اضافه چې دي دا مې ستنه اچوم، دې نه بیا نورې جوړوم. دا هم نه ضایع کېږي، دې نه هم جوړومه. لا ډبله ده، باید نری وي. یوه هګۍ او لږ څه شیدې، 2 قاشقې او لږ څه زعفران مې سره ګډ کړل. دا یې د سر لپاره داش مې مخکې لګولی ده په 2.5، بیا چې کله دا پکې ږدوم بیا یې درجه ټیټومه. نه دا شو. البته دا شکلونه یې تاسو خپله خوښه چې په څه ډول یې جوړ. سیادانه اوسې ورته وایي، دا مې په سر واچوم. شکل سره داش مې په 2.5 لګولی و، خو مخکې چې مې کلچې پکې کېښودې، البته یو 20 دقیقې مخکې مې لګولی و چې ګرم وي. او چې کله مې کلچې پکې کېښودلی، نو بیا مې په 115 وکړې. په دې چې لږ څه ډبله غوندې دي، چې لږ څه په نرم اور پخې شي، ښه داسې منځ یې ښه پوخ راسي.
په تیز ور باندې به سرې سي خو منځ بیا خامي. البته د تاسو خوښه دغه رقم ګونځلې دي دا هم پرې اچوئ که دا سیاه دانه پرې اچوئ. موږ په دې باندې دواړه واچوله.